علاوه د بنیر دا خاوره چې زه ډېر مخکې به راتلم خو دلته په هغه وخت کې ما له دې نه ډېره زیاته مینه وړې ده او بل دا چې بنیر او سواتو چا خبره ده خو پکې هغه اکثر دا پښتانه وایي که نه لر او بر دا هم په واښه نه لګي کوم چې دا یو نوم لري نو بیا بنیر او سواتو دا خو داسې وړې خبرې بہرحال جاوید شاہ درمان کا مغر کتاب درد تصویر کی نہ راضی باغی مبارکیاں مران لکھوں مختتر پر اغافی دل پوری سے پختل ادوی خبر تنافی جڑنے میں کس پاس پانے سور راگ ہے ناغو توی جسے اوپا توی اغاف یاروی وہ اس سارے پاس سور راگ ہے ناغو توی پوری کے وہ خاکر خط این نوامت نہیں چلے گا چې خوشحال خان ډېر پس مې خاص چل دی نو خوشحال خان شاعره جوړه کړې ده خوشحال خان خټک بابا یو ته خبره مې چې بیا واده ده کنه نو د جاوید شاه درمان کتاب مختصر هم شکر دی دا څلورمه ده که پنځمه ده الله دې وکړي چې دا شلو ته ورسي دا سره چې یو څو شعرونه به کوم چې پرون مې نو خلکو بلا خبره مې ورکړي چې فتره بسوي ويلي خبارات رخو خو زاړه خلک د تناسب پرون می خاک ګرځېدل درته نه کتل نن په سر خاورې باندې مستانه ماخلمه دا بسم الله کې مې شروع کړه لاس په زړه مې کېښود دا بسم الله کې مې شروع کړه لاس په زړه مې کېښود دا ورته ځان تیاروي مستانه ماخلمه ژوندون ټول په داسې لارو کې چې نه و پکار ژوندون ټول په داسې لارو کې چې نه و پکار ما درته دومره انتظار وکړو چې نه و پکار د ژوند په داسې یو پړاو کې د زړه مات کوراله د ژوند په داسې یو پړاو کې د زړه مات کوراله په داسې ځای کې د انتظار وکړو چې نه و پکار ځانانه لاړ ژوند تیر بشي په دومره ده چې ځانانه لاړې ژوند تیر بشي په دومره ده چې داسې لهجه کې د انکار وکړه چې نه و پکار راسره څوک ستا د خبرو د تکرار نشته دی راسره څوک ستا د خبرو د تکرار نشته دی رقیب څه نه وایي یو کلي کې رایبار نشته دی چې په کوڅه یې تېرېدم او چا منع نه کړم چې په کوڅه یې تېرېدم او چا منع نه کړم ما ته په خپله رامعلومه شوه چې یار نشته دی چې په کوڅه یې تېرېدم او چا منع نه کړم ما ته په خپله رامعلومه شوه چې یار نشته دی بلال اذان کوي خو پاتې د نیمګړی شي پرې بلال اذان کوي خو پاتې د نیمګړی شي پرې سر ته به ونه رسېده که چې سرکار نشته دی په ځان پوهېږم خو د ځانه خبر هم نه یم په ځان پوهېږم خو د ځانه خبر هم نه یم لیونی نه یم خو پوره برابر هم نه یم ستا لیونیو سترګو ته نیغ کتل اسان خو نه دي زړور یم خو دومره ډېر زړور هم نه یم او که زه اوزګار یم نو مه مې منه ځکه که زه اوزګار یم نو مه مې منه ټکه د ځان سره اوزګار مې نه کړی رقیبه ګورو به د وخت فیصله مین به نه یم کری بار مې نه کړی رقیبه ګورو به د وخت فیصله مین به نه یم کری بار مې نه کړی او ولې دې جواب راپسې ونه کړو ولې دې زما اجل ته وکتل او وویل ستا رضا کول څه دي منیره ویل ستا رضا کول څه دي روح غوندې خپل اوربل ته وکتل جانانه سوال کوم درته جانان راله پیدا کا جانانه سوال کوم درته جانان راله پیدا کا ارمان مې چېرته بیا وکړه ارمان راله پیدا کا پرانستې چې تڼۍ قدرې لیدی دې پکې نه شوه پرانستې چې تڼۍ قدرې لیدی دې پکې نه شوه اوس راشه که نه چېرته یې ګریوان راله پیدا کا منم چې زه به ستا غوندې څوک ښکلی پیدا نه کړم
منم چې زه به ستا غوندې څوک ښکلی پیدا نه کړم ځکه یو لیونی زما په شان راله پیدا کړ هغه که لاړ شو نو د چا ورپسې زړه خوږېږي هغه که لاړ شو نو د چا ورپسې زړه خوږېږي ما پېژندلی و زما ورپسې زړه خوږېږي زما د مصر د بادشاه نه دا غوښتنه ده چې زما د مصر د بادشاه نه دا غوښتنه ده چې یوسف د پریړي د بابا ورپسې زړه خوږېږي زما د زړه دنیا به روغه په دنیا شي که نه هغه ورک یار به مې په ژوند کې را پیدا شي که نه باباجي ستا نه یوسف تللی و خو راغی درله باباجي ستا نه یوسف تللی و خو راغی درله زما یوسف زما نه کله چې به راشي که نه د عمر تنګه وه ناڅاپه مې اوبو ته لاس کړ د عمر تنګه وه ناڅاپه مې اوبو ته لاس کړ ما د کنعانه د راغلي سړي خپو ته لاس کړ د عمر تنګه وه ناڅاپه مې اوبو ته لاس کړ ما د کنعانه د راغلي سړي خپو ته لاس کړ څه په غوسه کې د زما ګریوان شلوی یو وخت کې څه په غوسه کې د زما ګریوان شلوی یو وخت کې څه په سلګو سلګو د نن ورورې خو ته لاس کړ پرون دې دا سپارې راکړې چې مې یې رانه کړې پرون دې دا سپارې راکړې چې مې یې رانه کړې نن وایې یې رانه کړه بیا دې سپارو ته لاس کوم پرون دې دا سپارې راکړې چې مې یې رانه کړې نن وایې یې رانه کړه بیا دې سپارو ته لاس کړو سیټه مې سم وکړو مرګي ته چې اسانه کړم سیټم چې سم وکړو مرګي ته چې اسانه کړم بیا یې ژوندی کړم په اخره کې جانانه کړم اوس سوال د کوم کوم چې لاس شمه که زلفې د یار اوس سوال د کوم کوم چې لاس شمه که زلفې د یار لاسې په زلفو سر راتېر کړو چې حیرانې کړم که د ادم غوندې رباب وهل مې نه دی زده خو د ادم غوندې په زړه کې درخانۍ ګرځوم نوره دې څه وکړم رضا حسن پرست نظره په بنجاري پسې په کلي کې ډوډۍ ګرځوم